سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. راشد خان ولې او څنګه د افغانستان نوم بدنام کړ؟ طالبانو راشد خان ته څه وویل؟ معلومات ټول هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ. راشد خان د څرګندونو پر سر توند غبرګونونه. د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی راشد خان په خپله تازه مرکه کې د انګلستان له پخواني لوبغاړي کیوین پیټرسن سره ویلي، په خپل وطن کې نشم کولی په کوڅو، کلیو او ولایتونو کې آزاد تګ راتګ وکړم او هر ځل چې افغانستان ته ځم د مرمۍ ضد موټر کې ګرځم. کیوین پیټرسن ورته وایي چې یعنی دا ادعاوې درواغ دي چې خلک یې په رسنیو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت ښه معرفي کوي. د نوموړي دغه څرګندونو ته په ټولنیزو رسنیو او عامه کړیو کې توند غبرګونونه راپارېدلي دي. نیوکه کوونکي وایي راشد خان په تیرو 15 کلونو کې یوازې یو ځل افغانستان ته تللی، خو بیا هم هیواد د نړیوال سټیج پر وړاندې ناامن معرفي کوي. دوی زیاتوي چې افغانستان دا مهال د خپل تاریخ بې ساري امنیت تجربه کوي او ملي څېرو ته پکار ده چې پر نړیوالو سټیجونو له داسې څرګندونو ډډه وکړي، ځکه دا ډول خبرې د هیواد ملي انځور ته زیان رسوي. یو شمېر کسان پوښتنه راپورته کوي چې د راشد خان مشاورین څوک دي او ولې ورته د نړیوالو رسنیو پر وړاندې د داسې حساسو موضوعاتو په اړه سمه لارښوونه نه کیږي.